سلامونه او احترامات د پښتو د ادب پاڼې نه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. مونږه د پښتو د ادب دغه لړۍ او سلسله جاري کړې وه چې په هغې کې مونږه د مذکر او د مؤنث په باره کې خبرې کړې وي. د هغې نه پس بیا مونږه د مؤنث د اقسامو په باره کې خبرې کړې وي. نن به مونږه د مؤنث د جوړښت په باره کې خبره کوو چې مؤنث څنګه جوړیږي. د دې نه مخکې دا خبره یاد ساتل پکار دي چې بعضې مؤنث هغه داسې دي چې د هغې د مذکر سره څه ارتباط نه وي، بلکې د اول نه هغه مؤنث نومونه ټاکلی شوي وي. خو اکثر او بعضې نومونه داسې وي چې د هغې د مذکر سره ارتباط وي او د مذکر نه جوړ کړی شوي وي. نو دا به مونږ څنګه جوړو او څنګه به پیژنو چې دا د مؤنث نه جوړ کړی شوی دی. نو په دا هکله به نن مونږ خبره کوو چې د مذکر نه مؤنث به مونږ څنګه جوړو. نو په ذهن کې به دوه خبرې یاد ساتل پکار وي چې کله د مؤنث په د مذکر په اخره کې نرمه یې راغلې وه، مونږ د یګانو متعلق خبره کړې وه چې په پښتو ژبه کې یې په 5 قسمه ده، چې په هغې کې یوه نرمه یې هم ده او دا د مذکر علامت دی چې د یو نوم په آخر کې راشي مونږ به دا وایو چې دا مذکر دی. نو دا د مذکر د علامتو نه یو علامت دی. مونږ به د مذکر نوم ته وګورو که چېرته د دې په اخره کې دا نرمه یې راغلې وه او د دغه لفظ د دغه توري په شروع کې یا په منځ کې دروند خج نه و راغلی، نو دا یې به بیا به مونږه په دې لکۍ والا یې باندې بدلوو. نو د دې نه به په داسې طریقه باندې مؤنث جوړیږي. لکه مونږ سره مثال دی اوسنی، اوس نه د دې په اول کې او نه په منځ کې داسې دروند خج شته چې په هغې سره په دې کې یو خج پیدا شوی وي، بلکې خج پکې نشته. او په اخر د دې کې دا نرمه یې راغلې ده. نو اوس چې کله مونږ د دې لفظ نه مؤنث جوړو نو مونږ به دا یې بدله کړو په لکۍ والا یې سره. لکه د اوسنۍ د دې نه به مونږ مؤنث جوړو اوسنۍ، نو د دې نه به بیا مونږ مؤنث جوړو او دغه نرمه یې چې دا د مذکر علامه ده دا به بیا مونږ بدلو په لکۍ والا یې باندې چې دا دې ته د تانیث یا هم ویلی شي. دغه شان بل مثال دی مونږ سره لکه کابلی. لکه یو کس ته مونږ ویو چې دا کابلی دی، نو دا کابلی د دې نه په شروع او نه په منځ کې خج شته چې د هغې د وجې نه په دې کې خج وي، بلکې دا ساده دی، په دې کې څه دروند خج وغیره دا نشته دی او دا مذکر دی ځکه د دې په اخره کې دا نرمه یې راغلې ده. او کله چې دا نرمه یې په اخره کې راشي او د دغه لفظ په اول او په منځ کې دروند خج نه وي، نو دغه یې به بیا مونږه په لکۍ والا یې سره بدلو. په دغه طریقه به مونږه د مذکر نه مؤنث جوړو. لکه دا مونږ سره دی کابلی. دغه شان مونږ سره بل مثال دی نوسۍ. نو د دې نه به مونږه جوړو نوسۍ. دا خو د هغه نوم خبره شوه چې د هغې په اخر کې دا نرمه یې راغلې وي او په اول او په منځ کې دروند خج نه وي راغلی. نو دغه یې به مونږه په لکۍ والا یې سره بدلو. اوس که چېرته په اخره کې دا نرمه یې راغلې وي خو د دې په اول یا په منځ کې دروند خج راغلی وي، نو بیا به مونږ څه کوو چې د هغې نه مؤنث جوړ کړو. نو په دغه صورت کې به بیا مونږه دا نرمه یې دا په اوږده یې باندې بدلو چې هغه یې چې د هغې د لاندې 2 ټکي راغلي وي، نو په دې طریقه به بیا د دې نه مؤنث جوړیږي. لکه مونږ سره مثال دی ملګری. د دې په منځ کې یو دروند خج راغلی دی، د دې د وجې نه دا نرمه یې به مونږه په اوږده یې باندې بدلو او داسې به لیکو چې ملګري، ځکه د دې په منځ کې یو دروند خج راغلی دی.
نو د دې د وجې نه به مونږه د دې په اخر کې بیا لکۍ والا یې نه لیکو، بلکې د دې په اخر کې به بیا مونږه اوږده یې لیکو. نو په دغه طریقې سره به بیا مونږه د مذکر نه مؤنث جوړو. دا بل لفظ دی مونږ سره غلی. مثال په طور باندې مونږ وایو چې یو کس غلی ناست دی، نو دا غلی دا مونږ سره مذکر لفظ دی، ځکه د دې په اخر کې نرمه یې راغلې ده او مونږ دا ویلي دي چې کله نرمه یې د یو نون په اخر کې راشي دغه نون به بیا مونږ سره مذکر وي. خو د دې په اول کې یو خج راغلی دی، د هغه دا کله چې دا خج راشي نو دا نرمه یې دا به بیا مونږه په دې اوږده یې سره بدلو، نو داسې به مونږ سره بیا د دې نه مؤنث جوړېږي. لکه غلی دی دا مونږ سره یو مثال دی، نو د دې نه چې مونږ مؤنث جوړو نو داسې به لیکو چې غلی. دغه شان د دریم مثال مونږ سره چې دی هغه تږی دی. اوس دا یو مذکر نوم دی مونږ سره د دې نه مونږ مؤنث جوړوو، نو د دې په اخر کې نرمه یې راغلې ده، خو د دې په منځ کې یو داسې توری راغلی دی او داسې یو دروند خج راغلی دی. نو د دې د وجې نه به مونږه دا یې مونږه په اوږده یې سره بدلو او په لکۍ والا یې سره به یې نه بدلو. لکه تږی نو تږي داسې به مونږه لیکو. او داسې نور بلحاشي مثالونه، خو طریقه به یې دغه وي چې کله یو مذکر نوم راغلی وي په اخر کې نرمه یې وي، دغه نرمه یې به مونږه یا په لکۍ والا یې سره بدلو یا به چې دی په اوږده یې سره بدلو. خو د لکۍ والا یې سره به یې اله بدلو کله چې د دغه لفظ په منځ یا په اول کې خج نه وي راغلی، او که چېرته خج راغلی یو دروند نو بیا به مونږه دا په اوږده یې سره بدلو. نو دا و چې مونږه به د مؤنث د مذکر نه مؤنث څنګه جوړوو، د هغې په اړه باندې تفصیل شاید چې تاسو باندې پوه شوي. الله